قرآن قرآن راځي تراشه چې دا ټول فلسفي د عقل فریدو تراشه چې دا ټول فلسفي د عقل فریدو تما سره لکینه چې قرآن مخه ته کیدو بس دغه یو قانون دی د الله د احکاماتو خبرې دی کې نشته بې دلیله د جذباتو بس دغه یو قانون دی د الله د احکاماتو خبرې دی کې نشته بې دلیله د جذباتو دا زه او ته یې دواړه چې کوو دا خو بدعت دی دا زه او ته یې دواړه چې کوو دا خو بدعت دی راځه قرآن ته راشه فصاحت دی بلاغت دی چې تا څومره ګران کړی دی دا دین دومره آسان چې تا څومره ګران کړی دی دا دین دومره آسان دی نور پرېږده بس یو خدای دی یو رسول دی یو قرآن دی ما وکتو الف نه تر والناسه زړه د اخلاصه ما وکتو الف نه تر والناسه زړه د اخلاصه بې ولا بې ابهامه بلا جبر بې لباسه دا تاسو خو د ځانه روایت پکې پیدا کړل دا تاسو خو د ځانه روایت پکې پیدا کړل زما غوندې ناپوهه او کامل ما متباه کړل دا تاسو چې کوئ هغه خو دې کتاب کې نشته دا تاسو چې کوئ هغه خو دې کتاب کې نشته په یو صورت کې نشته چېرته یو حساب کې نشته زه تاسو یرولی یم د خدای او د قهار نه زه تاسو یرولی یم د خدای او د قهار نه زه تاسو یرولی یم د خدای او د قهار نه او زه پوه کړم دې کتاب د خپل رحیم او د غفار نه تراشه لږ زما سره چې کینو ورته دواړه تراشه لږ زما سره چې کینو ورته دواړه د دې کیسې نه لرې چېرته دشته او په شاړه ما بیا وکتو ځان ته د خیال په سمندر کې ورپرېوتم بیان ته زیارت او د قبرونو پرستی خو پکې نشته زیارت او د قبرونو پرستی خو پکې نشته خبرې په دلیل دی بدماشي خو پکې نشته یا غرق شي د پیرانو بندگی خو پکې نشته اسلام او د مذهب دکانداری خو پکې نشته صفا سوتره بیان د انګریزي خو پکې نشته د مور نه زیات د ښځې غلامي خو پکې نشته په بل د الزامونو ازادي خو پکې نشته چې خدای شته نو د ځمکې خدایي خو پکې نشته شته پکې والله د زیارتونو ملنګي خو پکې نشته شته پکې د خویندو په جایداد حق تلفي خو پکې نشته یو بل ته زړه کې پټه پالیسي خو پکې نشته هر څه د پاک الله د سرکاري خو پکې نشته په غم کې د حلوا رجو دیګونه پکې کوم دي په غم کې د حلوا رجو دیګونه پکې کوم دي ما ته به ثابتای په غم کې د حلوا رجو دیګونه پکې کوم دي درې ورځې د مړو رواجونه پکې کوم دي په غم کې د حلوا رجو دیګونه پکې کوم دي درې ورځې د مړو رواجونه پکې کوم دي هندوانو د نغمو په طرز نعتونه پکې کوم دي دا اورئ تاسو د نعتونه دي هندوانو د نغمو په طرز نعتونه پکې کوم دي بې سوچه بې دلیله تهمتونه پکې کوم دي واده کې د اجرا سره ډانسونه پکې کوم دي چې کېږي په لالچ داسې منځونه پکې کوم دي مخصوص د یوې ورځې خیراتونه پکې کوم دي ثابته که تماته تعویضونه پکې کوم دي په دې کې خو د بینک روزګار حرام دی دلته کېږي په دې کې خو د بینک روزګار حرام دی دلته کېږي په دې کې خو لیکلي چې هر شی به حسابېږي بیا ولې بې تپوسه پېغلې جاړي او ودېږي بیا ولې بې تپوسه پېغلې جاړي او ودېږي بیا ولې د اتو کالو ماشومه بدنامېږي بیا ولې بې تپوسه پېغله جاړي او ودېږي بیا ولې د اتو کالو ماشومه بدنامېږي په دې کې خو نه سپینه شته نه سره جنډه نه شنه شته په دې کې خو نه سپینه شته نه سره جنډه نه شنه شته په دې کې خو جومات شته نه مسلک او نه فرقه شته په دې کې نه په زر نه په ډالرو عقیده شته په دې کې یو انسان دی نه سني شته نه شیعه شته
د تور او سپین د ذات او پات خبرې پکې نشته د خان او د غریب ډلې سندرې پکې نشته په دې تنخوا 5 موټرې پکې نشته یو عمرې د لوګي بل سره برګرې پکې نشته دا پکې شته دوه ورونه په یو کور کې بیلول پکې پیدا دوه ورونه په یو کور کې بیلول پکې پیدا کا د خدای په ځمکه کرښې جوړول پکې پیدا کا شته پکې دا خو الله پاک چې ما جوړه کړه ځمکه وګرځوي کائنات ته ځان ته رزق پیدا کوي نن وایي دا سویټزرلینډ دی مه راځه دا انګلینډ دی مه راځه دا پاکستان دی مه راځه نو دوه ورونه په یو کور کې بیلول پکې پیدا کا د خدای په ځمکه کرښې جوړول پکې پیدا کا په دې پیسو د خدای کعبې ته تلل پکې پیدا کا نو حرمت ته پښتنې سرتورول پکې پیدا کا کنزل چې څوک کوي نو پیغمبر وایي خبیث دی کنزل چې څوک کوي نو پیغمبر وایي خبیث دی زما خبره نه ده دا د خوږ نبی حدیث دی که تاسو په دې نه ځئ نو بیا دا منافقت دی که تاسو په دې نه ځئ نو بیا دا منافقت دی چې موږ د ورته داسې ځو څه ګپ نه دی جنت دی چې موږ د ورته داسې ځو څه ګپ نه دی جنت دی په دې کې خو انسان کافر کول د الله کار دی په دې کې خو انسان کافر کول د الله کار دی په دې کې خو د دې خبرو خدای سره اختیار دی دا نه د پیرخانو د تعویذونو کاروبار دی او نه زمونږ د سود او زیان دکان دی نه روزګار دی په دې کې خو د قتل او قتال اجازت نشته شته پکې په دې کې خو د قتل او قتال اجازت نشته په دې کې خو د خپل ځان نه د خیال اجازت نشته په دې کتاب د نفع او د مال اجازت نشته په دې کې انسانانو نه رسوال اجازت نشته ته وګوره لږ راشه چې دا څومره فرایض دي ته وګوره لږ راشه چې دا څومره فرایض دي او چندې د الله کور ته ټولول څنګه جایز دي ته وګوره لږ راشه چې دا څومره فرایض دي چندې د الله کور ته ټولول څنګه جایز دي په دې کې کوم صورت ته چې چندې پکې روا دي دا خلک د جومات په نوم جیبونو ته لګیا دي ترا ته وګوره لږ راشه چې دا څومره فرایض دي چندې د الله کور ته ټولول څنګه جایز دي په دې کې کوم صورت ته چې چندې پکې روا دي دا خلک د جومات په نوم جیبونو ته لګیا دي په ښځو د تعلیم پابندي وښایه په دې کې په ښځو د تعلیم پابندي وښایه په دې کې په ښځو د سړو بدماشي وښایه په دې کې شته پکې د پلار په حق کې نه رسیده خور په دې کې کوم دي د پلار په حق کې نه رسیده خور په دې کې کوم دي او لیلا د پاره وغورځوه مور په دې کې کوم دي ته ولګوه بې دلیله اور په دې کې کوم دي ته پورې که په سپینه لمن تور په دې کې یار عبدالله کوم ځای کې دي په دې کې کوم دي جهیز په دې کې کوم دی او سوره په دې کې کوم ده جهیز په دې کې کوم دی او سوره په دې کې کوم ده یو مري او ته وکړه تماشه په دې کې کوم ده د اوږې نه ته واړوه تنبه په دې کې کوم ده چې مړ شي بیا کفن ته یې چنده په دې کې کوم ده د یو ادم په خاوره کې فرقه په دې کې کوم ده د خدای ځمکه د کال په اجاره په دې کې کوم شته پکې د اوږې نه ته واړوه تنبه په دې کې کوم ده چې مړ شي بیا کفن ته یې چنده په دې کې کوم ده د یو ادم په خاوره کې فرقه په دې کې کوم ده د خدای ځمکه د کال په اجاره واه واجي په دې کې کوم ده ښه نعوذ بالله یا به دا کتاب هسې دروغ وي نعوذ بالله یا به دا کتاب هسې دروغ وي او یا به دې کتاب نه ته منکرې په اسلام کې چې کور سره د خوا کې کونډه ناسته ده سرتوره ته دا پیسې په حج لګوي ګرځې په احرام کې یو ځل دې تپوس کړی چې ګاونډ کې د څه حال دی عبدالله مونږ هلته نه راوستي او ګاونډ کې تپوس نه دی کړی یو ځل دې تپوس کړی چې ګاونډ کې د څه حال دی روجي په پکوړو او سموسو نه خسته کېږي خرچي په میلادونو کول پرېږده راشه کېنه خرچي په میلادونو کول پرېږده راشه کېنه کوڅه کې دې د قام بچي د لوږې هلاک کېږي ډېره مننه جي او په پلار پسې دیګونه نمایش ته زر او زور دی اول ما هم کړي مونږ هم کړي په پلار پسې دیګونه نمایش ته زر او زور دی په دغه یو خیرات 2 کاله سل نهر مړېږي جهیز راته ثابت کا کوم آیات او کوم صورت دی که داسې وینو لور به د غریب په کور زړېږي ډېره مننه جي او راپاسه د سورې د ورکولو نه حالت جوړ دی
را پاسه د سواري د ورکولو لعنت جوړ دی. اصلي کفر خدا دی، دا لعنت ختمول غواړي. د خویندو حق خوړی شي، د خپل پلار پاتې میراث کې د داسې بدماشانو رونو سر ماتول غواړي. تعلیم په خور کول بې غیرتي راته ثابت کا کوم حدیث دی چې خور مساته رانا کی په دې کې کوم صورت ته چې د خور تعلیم ګناه ده. جنۍ کې سکول ته لاړه څه کمې راځي حیا کې. زه نه وایم، دا خو نازل شوی کتاب وایي. راځه څرګند کتاب دی، په قدم قدم حاضر دی. او که دې کې دغه واړه بدعتونه تا ثابت کړل نو ټیک ته چې منظر خو بیا 50 ځله کافر دی. او که دغه پکې نه وي او زمونږ دغه روزګار وي د خدای په احکاماتو بس زمونږ د مرضۍ کار وي، که دا مسلماني وي، دا ایمان او دا کردار وي، خفه نه شي. زما خو په جار ته نه انکار. ډېره